خپلو نوسوله لګې چاله ټوپې کې چاله سیترې کې اورې په خپلو لوڼو باندې مینه شیرینې او پردې لوڼه دې قشې کړي زامن دې زما د کوره ویستل لاړل غریبانان د کورونو ووتل ځکه چې ستا ژبه نه ده دونه قلقل دې ده پسې بوډا ما دې زامن د کوره وویستل یم زامن دې چې کوم دي د ښځو یې منله کوله او زما د لوڼو نه مه سوځه ښه د لوڼو نه دې نه سوځمه خو دغه هم د چا پیدا دي دغه به هم د چا چې د ونو بوټونه خو نه دي پیدا د خدای بېانصافې لوڼه خو دې واده شوې اوس دې دا لوڼه دي خلک انګیاندو سره یو پورې ګزاره کوي ته خو یې داسې کې چې په هر شي راټي ایم اور دې پې پورې شي په داسې انګیندو باندې نه ولې تا له یې چای نه ده درکړي تا له یې ډوډۍ نه درکړې ته ورپسې هر وخت لکه د قنجا قنج ورپسې نښتي د خدای بېانصافې یو پوټې ګزاره کوه هر وخت په بلو باندې ستا خلک ولاړي نو ته د انګیاندو سره یو پوټې ګزاره ته نه شي کولی نور ورسره څونه ګزاره کوم ته خو د بهر یې یم هغې به چې څه راسره کول که نه او خو تاسو نه لیدل کور خو یې ته خالي که که نه ګوره زامن دې وشړل او ځان ته دې کور خالي که اوس به دې لوڼه راځي او ته ورسره ناسته اوسه شکر دی چې ورسره ناسته یم او زامن مې زامن دي راځي هغه اول خان هم راله راځي او عطاشیف هم راله راځي شکر دی زما زامن دي زما پوښتنه کوي تا پوښتنه کوي خو زه د ډېر خفه کړې یم شهناز بیګم د خپلو خپلوانو دې ښه قدر کې زما د ښیښو قدر تا په قیامت کې نه دی کړي زما ښیښو سره به هم ته دقسې جنګېدې دا ستا ولې دا خوی داسې د بدذاتو خلکو دي یم سړیتوب به یې زده کړي ما سره په اوداسه کې خبرې کوه ښه ګلې نو دا کور ما پسې لیکلی شوی دی یم د دې کوره به تا اوټ کړم یا ښځې ته خو غواړې ده ویمه زما ږیره سپینه شوه ځکه چې زه په زړه غم لرم او ته په زړه غم نه لرې هغسې اندرې شکر دی یمه ته اړه خورې او زه اوړه خورم شکر دی د پولو د پټونه اچا خبرې روپیانې راځي زه اچا خبره کلر ورکوم ویښتوله شکر د غاښونه مې ولګول ستا غوندې نیمه کشړپه غاښونه دې شته دی نه او ځان باندې لږې روپۍ ولګو ځان ځوان که لاړ شه لږه چا خبر دی له شل روپو ده وسمه دې راوړه چې د ګیرې لی ورکړمه چې ځوان جان شي شهناز بیګمه کومه ګیره چې په اومه سپینه شي که نه نو که هغه تور هم کي که نه نو د خولې کچرپوالی زما نه دي او دا پردي غاښونه نه دي دا د په قرآن هم نه لګوم د هغې نه خو څخه بوی دي زما کار څه دی بس د خدای بوډا کړم او همدقسې د سپینې ګیرې نه الله پاک له آیا ورځي د خدای بېانصافي په مسله کې زما یو خبره واوره چې خپله ښځه درته ووایي که نه چې ویښته به تورې ګیره به تورې نو بیا به یې تورې دا یاد وساته لکه چې څنګه زامن دې د خپلو ښځو مني که نه نو دغه شان په تم زما منې خو زه ستا منم ښځې خو تا خو دا ما چاته نه دي منلی که نه ما له خو تا ټول عمر زړه چولی دي زړه مې نه غواړي اوس په دې عمر د څه ګیله توره کړمه سر باندې مې ویښته نشته او دا قوله ما چې ده که نه دا ما د عزت نه پته کړې ده زه د دې کلي مشري کوم خو په کور کې ستا مشري ده ستا شکر الحمدلله یم پلار دې راپسې دا ټول جیداد لیکلی دی یم پلار دې راپسې دا غونډ کور لیکلی دی دا یاد ساته ښه او چې زما خوښه یي که نه زامنو له ویې ورکړم که زما خوښه نه ګورو یا شهناز بیګم په ما وخت تیر دی معشوقه دې ډېر وخت تیر کړی دی خو جولې درته غواړم چې دې انګیاندو سره یو بوټې سمې په خولې خبرې کوه دا ستا انګیاندې دي دا کور څنګه چې ته رالې د پردي کور نه او زما د کور ملکه شوې نو خفه کېږم اوس به ته ملکه کېږې نه انګیاندې به دې د کور ملکي دماغ مې مه خراب کوه ته چېرته پټول وځه شابه زه لاړم خو په دې خبرو باندې امانه وکړه او د انګیاندو سره داسې قصې مه کوه شابه ځه انګیاندو سره دې تم ورځه زه خیر دې مدي عقل به راشي خو زه به نیم بیا به زما قبر ته ولاړې او بیا به ته ټینګه ټینګه به وټاکې او وخت به تېري ګورې یاره زه ورته ټینګه ټینګه او رینګه رینګه نه کوم زه شابه زه به هملاسته ارمان کوم بس زما دا کور او پټې او دا جیداد دا وي که نه هر سرسې مې بس انګیندې د ورپسې شي بس خو بل به
شهناز بیگم کور جوړ کړي اجه پټي ته راشه پټي ته راځه په پټي کې موران دي خولې نه د زهر دي ښځه مې نه ده کړې غم مې کړې ده د بچو نه خیزان خلاص که نه ورسره کور کې وخت تېرولی شي او نه ورسره زه تېرولی شم یا خدایه پاکه چې دې له به دا ګوډي چا ورکړي دې د سپی ښځه مې ده که نه دې د سپی ښځه مې ده اجه خدایه زما یې توبۍ دغې پټي ته ورځمه نو بس خو خلک په خندلو پسې مړه شو چوتل یې راله ټول برباد کړه زما چې د پټي حل هم وایمه خبر یې هم وایمه د خلکو خو بل کار نشته راځو زما شوتل لکه د میخو د څارو خوري الله دې وله وبا راولي په اډه کې خو لږ ساګونه نه غړېږي خو مفتو پسې خو هر څوک ګرځي نو اډه چې لږ ورنږدې شم یو خو دې کور کارونه سمه ستړی کړه شړګرې دې بیا سمه شي خو سمه ده ما ورته وایم چې یو چېرته نوکر راله وګوره خو رالی نه نیسي را نازل شوي السلام علیکم بیبي وعلیکم السلام ازویه تا نه خو د سوټو بوی خیږي لرې مې راله راوړه لرې شړګلې دې په دا لرې راسمه شه نو په ښځه به یې چېرته پاک کړی دی که نه ما له دې لرې راوړو ولې زما ښځه به یې له پاکۍ یم او پخۍ یم او بیا به یې تا له راوړي تیار و همدا به د خواښې له وړې و چې د خواښې د پې اړخ له موړ شوی وي خواښې له خو به یې ځکه وړم چې غټه پټه لور یې را کړې ده او که نه وایي د ښځې ملاليه وایي د ښځې ملاليه ومکه د ښځې شوې که نه بیا ما خواښې له مې روړی وې ته هو د ښځې خود شوم چې تا ته کور کې بند خطا کړو نو بو مې تلانه ښه ما ته خطا کړو او چې خویندې میندې به یې رالې هغې له به هر څه تیار ول خو که ما به ورته چې ما له یو ګوټ اوبه راکړه نو بیا به یې تندې راچولې نو په دې وجه مې وشړلې مورې تا سره خو یو والله که څوک ټیم تېرولی شي پلار غریب مې همدنه اور کې ولاړ دی ښه پلار غریب دې رانه اور کې ولاړ دی او تاسې مې چا نه روړي ها دقې پلار نه راوړي که نه نو دقه پلار نه مې روړي خو د پلار په شان کې ونه ختی څه شو هغه پلار مې زه دې څه خبرې چېرته ناست بې مې خو ونډو ونډو سېرته والله مورې تا سره خو خبرې د پیر مذهب کنزل دي چې تا له څوک راشي او خبرې یې درسره وکړي او نو 2 میاشتې پس راښکاره شي هغه هم لرې سره لاړم دنه مورې ویم چې راښکاره نه شئ ځمکه در باندې ډکه شه ای های ویم دې خوا خو له مې روړې وی هم د دې ښځو شوی خدای پاک هم تباه و برباد که خو خیر چې څنګه کوئ هغه شانتې بیا ګوره ریبه یم دا هم یادو ساتئ تاسو نه به هم بچي پیدا کېږي همدغه شانت به در سره کېږي روانه صاف دی او په دې غټ موبایل څه کې نه خو بغیر موبایل وخت نه تېرېږي په دنیا ملګري مې دي ملګرې نه ملګرې یادوه لنډۍ ځواني نه به څنګه زر تېر شي اوس دته وګوره په موږ مخامخ را روان دی خو داسې لاړ وایي خورې څوک پې کچې کړي څوک تیزي لوډه کړي ګرانه ګرانې ده په دې له ساعت تېرېږي هسې خورې سټ ټیم راله مات که سمه درمپایې او دا دونه ټیمونه ته خلکو له څنګه ورکوې موږ سره خو د روټۍ خوړلو ټیم هم ني وایي خورې چې پیسې رالېږي خامخا ټیمونه خو به له ورکوې که نه د خورې بس الله دې پکې کامیابه کا راځه چې له غندلې ساګ وکړو او که نه همدې څوک ودانه څوک ډکې نه شي وړلی او که نظر راځه ناوخته دی زه ښه ده راځه دا خو به په تبدي سم خوند دی دې خالي شته که نه مخکې په دې راځه Ada! Uite, خدایم ځان له ووځه خو چې ګورو نو دا پټي ده نه ده
برباد شو هغه صاحب رحمان په ځای ویو دوی زما پټي دې بره کلي تاله کړله تاسو دلته څه کوئ په دې پټو کې دا شوتلې بربادوئ عبدالقدیر بابا خو د شړشم پکې څه وکنه د شړشم دې پکې ټوله په خیټ کې دا خو مال دی دا خو مال خوري او تاسو راغلي او په دې کې دا دوغندوي تاسو شرمېږئ تاسو خو پېغلې ښځې وی بابا څه خوړلې خو نه دی خو یو څو پاڼې هم پکې وړي وای صاحب رحمان غریب به راشي په پټي کې کیني نو په پټو کې خلکو لارې جوړې کړي ما ته مدام وی دې خلکو ته به ته کینې نو زه هم رالم دې پټو کې ته نور کینم الله بنیاد ته بازار نه راوړې که نه نه بابا موږ نور کله نه یو راغلی اوس په دې لاره تېرېدو که نه نو ځکه هم ترې راوشي کولو نور کله نه یو راشي کولو نو د باندې پیما تاسو ګوډه اوږده ویښه راوباسئ تاسو په دې کې ګرځئ دا خو خیټ دی دا خو بیا څاروي نه خوري ولې شرمېږئ نه په غلا باندې تاسو حرام مال کور ته وړئ په تبخو یې خورئ وی بابا موږ وګټله وختي ده ته موږ ته ویې وګرځېده وختي ده وی بابا په خولې دې څنګه سلسل روزي یو څو پاڼې مو کړې څه پټې هم نه دي خوړلې های ویم ای قلندرو که پټیم په سر کولی شوې که نه نو دا به هم رانه تاسو کور ته وړو تاسو اوږي ما ته معلومې یې ویم وی خورې وږي چې ماړه شي که نه نو خپې اسمان ته کې وی اسمان ما راټینګ کړی دی زه یې ډېر ښه پېژنم زمونږ شکر د خپې په ځمکه دي په اسمان نه دي زما نوم عبدالقدوس دی د پلار نوم مې پانوس دی او د خاندان نوم مې پړپوسخیل دی موږ د پړپوسخیلو د خاندان یو څه اخوا دې خوا خلک نه یو زمونږ جایداد په دري دی په دري دا ټول جایداد زمان دی ځان پېکه بابا په پړپوسخیلو مړپوسخیلو دې نه پېږو دا واله دا به یې د هغه چیچړه پاخه کي تاسو خو دې یالله بیخه او بنیاد وباسه صحیح مې درته وویل چې بیا د باندې اور لګي په شلقم ساګو لکه بیخه مو ده راسئ اوس دا یو څه یې ماله واپس په پټي کې وکارئ قلندرو او که مې صحیح کړې نو بیا به مطلب دا دی چې بیا به د سره ګورم تاسو ته به بیا زه قالت وکړم بابا تا بیا دوباره څوک نه کوي ښه که نه او ځان دې کور ته یوسه چې ښې پوه کړي او زر زر یې وکړه اوسه ماتې ته لا بیا راستړی شوې وځه خدای موه الله دې دا بوډا ځواني مړ کړي داسې مې دې ساک تړی شوی و مې ځان له به ورسره یو جوارې پوخ کمر سې را باندې زخرګان ډېر کړل د دې خبره وکړه دې بوډا خو زموږ داسې ډېره خېمخطي وکړله اوس هم څوک ښکاري نو راځه دې پټي کې لږ مه ګونه خوښه مې ده راځه خدایا نو بنیاد یو بس وګوره ته اوس ښځې وي نو په دې لښتي کې به ورته پټ ناست یم نو هسې نه چې بیا څوک راشي او ګیام رانه ریبي او غندل هم کوي وای اوسنۍ ښځې دي نو تو به مړونه به کور ناست او په ښځو به کټوې پوده کوي خدایه زما یې توبې تاسو وې بابا موږ خو واورېدل که نه تا موږ پسې څه وویل هېڅ مې نه پسې نه دي ویلې خو ارام خوري یې داسې ما سره نږدې مه کښېنې اخواشه دا خلک به څه وي ارام خورو مړونه کورونو کې ناست او تاسو ارام ساګونه کور ته وړئ دقه مې وي دا وال ولې ډېر دي زه چې ځو نه ته چاته دې وویل بیا له څوک خبره کړه زموږ ښځو ته بیا ښه معلوم وي چې هر یو تورم به پورې غوټه کړم بیا به ګورې ښه نه خدایه وای زما څه کار دی وای کوپړې ټولې موړې کړې الله مې خو باسه هغه زما کوله څه شوه وای دا څنګه ښځې وي وایي چشمې چشمې مې څه شوې دا دي وای خدایه وی د ښځو نه یا لرې او یا غلې وای خدایه زما یې توبې عبدالقدوسه د پټي نه خپې وباسه اوس ته پسې مړونه رانه وځي یا الله توبه وای
پټو باندې شو سره په باندې خطا دي وای خدای وای خدای وای بیا څه وای پټ کیا بیا باندې سمو وای خدای لا 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 وای کنه وسانه ته به دا رشته کله را لیږي چې مور پلار مې بل لور کې نو علي به رشته را لیږي خو لږ صبر وکړه کنه زه خپل مور او پلار رضا کړم کنه چې ستا مور پلار نه رضا کېږي زه به تر قیامته پورې تا ته ناست یم ګوره میمونې دونه جلدي مه کوه جلدي شیطان کړی ده نو ګوره کوم ځای ځای شو ته ما ته زړې کیسې مه کوه چې څو نظر کې دی شي نو مور پلار دې رولېږه زه د موقع په تلاش کې چې څنګه راځه شي په حقه ساعت به مې رالېږلي ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي په تمه شه څه وکړمه د مور او پلار نه مې بې رضا وکړمه ما ته پته ده ته ما سره مینه نه کوې داسې ټایم پاسې کوې یا خدایه بیا دوه ناستې یا الله زما خوښ چې خوږېږي دې سره یم څه کوې ګلونو بابا څه ناستې زه بس دوی ته خو څه نه شم ویلی اصله کې دوی ته خبره وکړم ناصرې چې دوی راسره هغه زوړه مني بس کښېنې کښېنې سم نه وایم لګوې خپلې ګټې ولې بابا څه دې ویښو نه بچې توبه خوله مې دې ماته شي که څه ویم نور څه نه ویم لګوې ګټې لګوې بس د نه تم شو هر ځای کې دا خو ماته لیوني ښکاري